زما ډیر قدرمن محترم د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس محترم، ورسره راغلی هیئت او پلاوی، او زمونږ د امارت اسلامي مسؤلین منصوبین، زمونږ قدرمن میلمانه، ځوانان، انجینران، د ادارې تخنیکی ټیم، ټولو ته ښه راغلاست، خوش آمدید، هر کله راشئ درته وایم. محترمو، نن موږ او تاسې یو مهم او د استفادې وړ چې هغه برېښنا ده د یو مهمې غونډې ګډونوال یو، چې دغه غونډه د سب سټیشن د پل خراسان افتتاح او پرانستۍ دپاره جوړه شوې. موږ او تاسې باید دته متوجه شو، لکه څنګه چې تاسې ته مخکې رئیس محترم خبرې وکړې. امارت اسلامي رهبری، د امارت اسلامي مسؤلین منصوبین همیشه د پاره کوشش کوي چې د خپلو خلقو، د خپل وطن همیشه د پاره خدمت وکړي